قدرمندو ډیره دردناکه ویډیو ده. دغه خیمه تاسې ګورئ، خیمه هم نه ده، د بورې نه خیمه یې جوړه کړې ده. 2 کونډې اوسېږي او نوي واده شوي. راسره اوسئ چې دغه خویندې ګورو. دا وګورئ، دا خیمه ده. سبا کوي، ژوند کوي. السلام علیکم. کاکا کېنه، مخکې مه کېږه. السلام علیکم. څنګه استئ؟ ښه استئ؟ جوړ استئ؟ کاکا ښه یې؟ جوړ یې؟ تکړه یې؟ کاکا څنګه اطاقونه نه لري په دې خیمې کې؟ نه کور لرمه، نه شی لرمه. 2 لکه 2.5 لکه روپۍ دغه پښې نه ده، خیمه ماته ده. قرضداره شومه، قرضداره دا مه خلاصوه. قرضداره کې بیا دغه رشکستنه و. دا لمسکی مې دا یې وړله، دا وړکی ته دا راوړه. دا وړکی لمسی رشکه و. چې پټ ته راوتېستېدم. ښه 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 یوازې زه پښه مې ماته شوه، پنډیتوب مې کاوه. ښه و. بیا مې دا بورۍ راباندې راولې، پښه مې ماته شوه. ښه ښه. به دا مزدوري ګاډۍ به مې چلوله، دغه نه دي. دا کونډې راپاتې، دغه خو دا دواړه کونډې دي؟ دواړه کونډې دي. خاوندې په واک رسېدلي؟ دواړه رسېدلي دي. ښه ښه. به دغه مې دا د زوی دی؟ دا مې زوی دی، دغه راپاتې ده. بس دومره مزدوري دا په قرضې کې وړله؟ دا یې ولا په قرضه کې رشکه وه. چا؟ دا قرضداره. دا چېرته؟ د کوز پاکستان کې وم. پاکستان کې دغه اختر کې راواوښتم. قدرمندو دغه یې په قرضه کې وړله، دغه ماشوم ته وګورئ. چې زه ترې راوتښتېدم، د شپې 2 بجې وې، سکډه مې ترې بار کړه. ښه ښه. موټر کې راواوښتم، دا تورخم ته چې راغلم، بیا تلیفون راڅخه وکړ چې ته خو وتښتېدې. ورته مې زه اوس افغانستان ته راوتښتېدم، دومره خلک شته کې، مسلمان شته کې، دلته غږ مه اوري او یا دومره ورکړم. دلته خو ته زه څه شي درکړم؟ که ما نه درته قرض کولی، خو پښه مې ماته نه، بیا خو ما قرضه نه کوله. څو روپۍ قرض و چې دا ماشوم یې 2 لکه روپۍ. 2 لکه افغانۍ کالدارې؟ 2 لکه کلدارې راباندې وې. دا من ته چېرته په واک رسېدلي؟ دا یو بل کال مړ شو، دا په هغه کې مړه شو. دواړه شهیدان شوي؟ دواړه شهیدان شوي دي. دواړه مړه شوي دي. ښه. او صرف دغه یو مسیح دی؟ دا یو لمسی مې دی. زه ورو موږ داسې ژوند تېرو کې بېګا باران و، داسې ساړم کېدل، د پاسه راباندې رابهېدل. ومې چې خدای اوس څه چل کړو، سړو کنډوالو ته راغلو، د پاکستان نه راوتښتېدلو. د غبر زمن مې شهیدان دي. بس مرګي لمسی مې پیدا ده، پوره وړې رشکې وړ. دا یو مسیح دی پیدا شوی؟ دا یوه مې پیغله ده پاتې ده، بس ناسته ده، عین کوزه وړشکې. هغه یو پیغله پاتې ده؟ پیغله پاتې ده، مې راوستلې په کورو کې ووځم، اټکله راټولوم، څوک داړې راته خلاصي، څوک یې نه خلاصي. د خدای هیله دی، تاسې هیله ده، موږ خو هېڅ ساتي نور وس نه کېږي. داسې بېګا ډارېدم چې خدای و چېرته ولاړ شو، باران راباندې چې دې زړو او شپې باران و؟ د شپې باران و، دې زړې کنډوالې ته تاسې داسې ورسئ، ورته وګورئ ټولې ړنګې دي، بلکونه یې ورکړي دي. موږ څه خدای کار باندې راړنګه شي. سړی مې ګوډ د اوس مې نور نو خلخانه به راته ګوډ کپاره کړي. شوې وه؟ دا نوې واده شوې ده. دا نوې واده شوې وه او د دغې خورکۍ دغه یو لورې ده. خدام پس مرګی پیدا پس مرګی ده. اوس پر د بل زامن مامن نشته؟ نه، هغه پیغله لا ناسته دی. څو میاشتې کېدو چې خاوند یې مړ شو؟ په 8مه میاشت بېرته مړ راوړ. دغه یو کال کې ووت، مړ یې راوړ. هغې واده 8 میاشتې کې چې خاوند یې مړ شو. د دغې څونه کې دي؟ دغه یو کال کې ووت، مړ شو. د دې یو کال؟ د یو کال کې ووت. دغه وروره دغه سړي ساتلو، پنډیتوب یې راته کول. اوس دا راته ګوډ ساتي، موږ ته څملاست په نګاندو ډارېږم، چې شرمېږم. پردی وطن د ځان خلک د شرمندي رنګبدي ده. بس زه په داسې دین سره وځم، خوا مې ګردې خوږېږي، تلای نه شم، معده مې خوږېږي، تلای نه شم. هم دا کورو کې تاو شم، څوک داړې خلاصې کړي او خوله ټکله راکړي، څوک یې نه خلاصوي. راته ځه ځه ځه، بېرته مې راتاو کړي. شی نه لرو، پردیو کوټو کې ګرځو، څوک هم پرېږدي څوک هم نه پرېږدي. موږ کونډې یو، خوارې دواړه خویندې، دواړه کونډې یو. دواړه خویندې استئ؟ او دواړه کونډې؟ او دواړه کونډې، یو له بله مو عمرونه بدل دي. کورو کې ټکالې راټولوي، څوک هم پرېږدي څوک هم نه پرېږدي. کیسې مه ځئ، تاسې سړی مه ځئ. موږ چې وکړو، موږ هېڅوک نه لرو. سړي مو خاوندان هم په وظیفو کې شهیدان شول، موږ داسې ناست یو. 9مه میاشت یې بېرته مړ راوړو. مړ راوړو. او هغه خور دی؟ هغه خور ما ده، 1 کال وه. د کوم ځای استئ کاکا؟ زه د خوست د اوسې کوچیان یم، خو کله کته سره کړو، کله پورته. نه خوست کې مو منځکه نسته. که یخ ویلې نو څه خدای ته صبر کړی وم. قدرمندو دغه ټوله خیمه ده، دغه خیمه هم نه ده، دغه لرګي نه دي، د سیمنټو بورې نه هم جوړ کړي. دا لرګي نه پراته دي، دغه سیمنټو دا بورې وګورئ. قدرمندو دا ټول کور یې وګورئ، د سیمنټو بورې نه
بس هسې یو خیمه میمه نه ده، دا د سیمټو بورې نه جوړه کړې ده. نو داسې توشه کې بسترې هېڅ څه نه لري، هېڅ نه. همدا ده شپې نه هېرېږي. خو چې ویرېږو نو څرنګه وکړو؟ خو خدای ته مسافر یم. شپې باران و، څه د کوو؟ ولا پراته وو، دا څه چې ده زه په هغه کې پروت ما کنډواله کې هغه دوی له ډاره هم نسبه راتلی وایي. ورته مې لمانځه به خدای ته صبر وکړم که مړ شم خواسې سي ما وخت راباندې تېر شوی ده، خدای م ساتي. که نو وخت مې تېر شوی که ولې نه ولا دا وړکال مساکای مې ورته ویل ما دا در وباسئ چې زه راشي هغه نه شي که ړنګه شوم ځکه چې ما خدای خو مهربان دی. که تاسې ګورئ دا هم په خطره کې دي، دا ګورئ چې دغه کینې دا ړنګ دي ټوله. دا کور د چا دی؟ کرایه ګزاره نه اخلي؟ نه کرایه خو نه راښکې اخلي. بس دا د چاردیوال دی راغلی، دغه سره هم بس دغسې مې کې واړوه، همداسې مې پکې واړوله. اوبه اوبه دا یو ورته کور نه ده، خدای دې ښه سره کړي هغه کور. قدرمندو راسره اوسئ چې یو څه خوراکي توکي ورته راوړم. دا سره څه راشه ده. قدرمندو څنګه دا ژوند دی د کونډې پاتې شوي دي او په یو بد حال کې اوسېږي. لدرد سره دی هر وخت تیره وما ویخی شپې نخه صحیح شوه، دغه مرسته مې در باندې وسپارله. قدرمندو دا هغه دا زموږ دا مرسته زموږ له وسه وه ومې سپارله. قصه تاسې واورېدله چې دواړه خویندې دي، دواړه کونډې دي او هغه خیمه هم ورسره نشته دی. نور کوم ورور خور غواړي چې نور مرسته وکړي موږ سره اړیکه ونیسي. ټول مسلمانانو ته الله دې لانجو خدایم دې شاباد کړه. وروره موږ پوره وړي نه پرېږدي، وروره د الګ پیسو ته هغه لرو، د خیمې ته هغه لرو. انشاءالله دا مرسته مې راوړله، شاباد کړه لکه دا بیا هم کاڼې راځم. بوټي خدای پاک موږ سره تاسې کوو که تاسې سره د خدای کوي موږ ورونو خواندو سره چې لږه جا راغلي تاسې د هر قدم دې نیکه چاله کوي. نور مرسته راغله انشاءالله خدمت ته م حاضرېږم. نه انشاءالله بیا به ستا د خدمت ته حاضرېږو. الله حافظ. بتابه مې وي ټول عمر مرسنه ما ویښې شپې